السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې په ګروپ کې زموږ محترم ورونه، مشران، کشران، دوستان، عزیزان ټول جوړ او روغ اوسي، په صحت اوسي. د دې تازه غمیزه څخه خبره سوم کوم چې د پرلط په حق له کسان شهیدان شوي دي او کسان ټپیان شوي دي. الله تعالی دې شهیدانو روته شادي ور په برخه کې خدای تعالی دې هغه دنیا ورته ګلزار کې او الله تعالی دې هغه کسان چې ټپیان دي خوش دي خدای تعالی دې شفای عاجل کامل ورکړي. عزیزانو دا خبره ډیر مخکې ما کړې اوسه بیا وایم حق نه ورکول کیږي، حق په زور اخلي. دغه غم چې نن ورځ مشترا پیښ دي دغه کدی لاس سره یو کړی وای او په اول سر کې سره درېدلی وای او په اول سر کې د دې قربانۍ ته غاړه یې شي وای او د تور پنجاب یا تورانو په مقابل کې دې درېدلی وای خپل ژغه یو کړی وای په داخله ور داخل سوی وای. وجنی خو مواسم خوږی خو مواسم حق خو مواسم اخیستل کیږي. نو په زور چې خپل حق ودی پر دې ثابت نو کوای نخلو نه کیږي په بل رقم. خیر تاسو خپل مسؤلیتونه لري، هر یو حالت ناستي خپل په مشرانو خپل په شوبت بهتره پیږي، مګر متاسفانه چې داغه مشران چې دلته دي خدای تعالی دې ته اتفاق ورکړي چې لا سره یو کې اتفاق وکړي او دا بیچارهګان چې نن ورځ خوش سوي دي یا دا بیچارهګان چې نن ورځ شهیدان سوي دي د دې غور دی وسمو کې. اڅګزای قوم ډیر باتور قوم دی، همیشه رنګ کړي د وطن د ناموس د خاوري خپل د حق او ان شاء الله پاینده کې بهم کوي. خدا دې چې زموږ مشران لږ کمزوري دي په فلحال حالت کې. یو خو د وطن هغه شرایط دي چې حالت څوک ستانه او څوک سر نه راپورته کوي او شاید شرایط هم داسي چې شرایط نه ایجادي. بل چې پر دې خوا کوم کسان دي هغه د تورلنګي سره ټول نه بعضي لاسونه ور سره ورکړي دي او خوشاله دي او د مختلفو جاسوسي شبکو غړي دي. البته ټول بیا هم نه یادوم، بعضي کسان هغه کسان تاسو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي. مولا تعالی دې خیر پیش کړي زموږ وطن ته، الله تعالی دې خیر پیش کړي زموږ قام ته، موږ خلکو ته. او بیا هم دغه کس چې شهید شوی دی یا کسان شهیدان شوی دي خدای تعالی دې وبخښي، الله تعالی دې شهادت قبول کړي او څوک چې ټپیان شوی دي شفای عاجل کامل ورته غواړم. ورونه په اتفاق سر پورته کوي، غږ کوي. دا مختلف زیونه چې دا کاکو زید یو دو زید یو غبي زید یو څوک دی دا هیڅ اهمیت نه لري، معنا نه لري. بیل دي چې سره وموي شي، بیل دي چې سره تفریقه پکې راواچي، بیل دي چې یو د بل سره مزړه باندې کې جلا